په اصل کې نه ستاسې څه ځانګړیتوب دی او نه د بل چا. حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت ته وقف کړي او په عملي توګه ښه چلند غوره کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. يهوديان وای له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وای له يهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې نه پرېږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی. په هر لوري چې تاسې مخ واړوئ همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی. هغوی وایي چې الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. الله له دې خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او اسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي. ټول د هغه د امر منونکي دي. هغه د اسمانونو او ځمکې هستوونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه نو هغسې کېږي. ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږېږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې. د دې ټولو مخکنیو او وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. موږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کېږي. یهودیان او عیسایان به هیڅکله له تا نه خوشحاله نه شي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړه نه شي. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده او که ته له هغه علم نه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري. کومو خلکو ته چې موږ کتاب ورکړی دی هغوی داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی. هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هغوی په اصل کې زیانمن دي. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسې مې لورولی او دا چې ما تاسې ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی. او وویرېږئ له هغې ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چا ته یوه ذره په درد نه خوري، نه به له چا نه فدیه قبوله کړی شي، نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوا نه څه مرسته ورسېدی شي. یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټولې سرته ورسولې. نو الله وفرمایل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم. ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره هم همدا وعده ده؟ هغه جل علا شانه وویل زما وعده له ظالمانو سره نشته. او دا چې مونږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی. او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو، چیله کېدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستره کړی. او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربه دا ښار د امن ښار وګرځوه او د اوسېدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر ډول میوې روزي کړه. د هغه رب په جواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډېر ناکاره استوګنځی دی. او در یاد کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ ربه له مونږ نه دا خدمت قبول کړه، ته د هر څه اورېدونکی او په ټولو شیانو پوهېدونکی. ای ربه مونږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه، زمونږ له زوزات نه یو داسې قوم راوبل کوه چې تا ته غاړه ایښودونکي وي
مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبوله کړه. ته لوی بخښونکی او رحم کوونکی. او ای ربه په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاڅوه چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي، هغو ته کتاب او حکمت ور زده کړي او د هغو ژوند سوتره کړي. ته د لوی قدرت او حکمت څښتن یې. اوس څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي، بل څوک دا حرکت کولی شي؟ ابراهیم خو هغه څوک دی چې مونږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوره کړی او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولي کې وي. هغه داسې و چې کله یې رب ورته وویل غاړه کېږده، نو هغه سم د لاسه وویل ما د کائناتو واکوال ته غاړه ایښې ده. پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوجات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپل اولادې ته کړې وه. هغه ویلي و چې زما بچیانو، الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی، له دې عمله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شئ. او آیا تاسې هغه وخت حاضر وئ چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتېده؟ د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه، بچیانو له ما وروسته به تاسې د چا بندګي کوئ؟ هغو ټولو په جواب کې وویل موږ به د همغه یو خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم، اسماعیل او اسحاق په خدایي منلی دی او موږ همغه ته غاړه ایښودونکي یو. هغوی څه کسانو چې تیر شول، څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسې ګټئ هغه ستاسې لپاره دي. له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول. یهودیان وایي یهودیان شئ نو سمه لاره به ومومئ، عیسایان وایي عیسایان شئ چې هدایت درته وشي. دوی ته ووایه نه، بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک و او ابراهیم له مشرکانو نه و. مسلمانانو وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او د یعقوب زوجات ته راغلی و او هغه چې موسی، عیسی او نورو ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب له لوري ورکړی شوی و. موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سر ټیټوونکي یو. بیا که هغوی همغسې ایمان راوړه لکه چې تاسې راوړی دی نو سمه لاره یې وموندله، او کله هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلیتوب یعنې شقاوت کې نښتي دي. له دې عمله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی. هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي. وایه د الله رنګ غوره کړئ، د هغه له رنګ نه به ښه د چا رنګ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي یو. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ؟ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې. زموږ عملونه زموږ او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي او موږ خپله بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده. یا آیا ستاسې وینا دا ده چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او د یعقوب زوجات ټول یهودیانو یا نصرانیانو؟ وایه تاسې ډېر ښه پوهیږئ که الله له هغه چا نه به لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د یوې شاهدۍ ذمهواري ورله غاړې شوي وي او هغه پټه کړي. ستاسې له حرکتونو څخه خو الله ناخبره نه دی. هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره وو او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره. له تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي. ناپوهان به ارومرو وایي پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو. ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي، د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښیي. او په همدې ډول موږ تاسې یو امت وسط ګرځولی یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي. پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي. دا کار خو ډیر سخت و، مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه. الله به ستاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي. باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی.
د اسمان لوري ته ستا بیا بیا مخ اوختل مونږ وینو دا د مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ وکړئ کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو له دې سره سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی که ته د اهل کتابو ته هره نښانه راوړې نشي کېدای چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولی شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده او که ته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي کومو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري نو ته د هغه په باب هیڅکله شکمن کېږه مه د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی ته چې له هر ځای نه تېرېږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حق فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بېخبره نه دی او له هر ځایه چې تېرېږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسې یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نه شي هو د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړله شي خو له هغو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ لکه چې تاسې ته په دې سره بری در په برخه شوی چې ما ستاسې په منځ کې په خپله له تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي ستاسې ژوند سوتره کوي تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ له دې امله تاسې ما په یاد ولرئ زه به تاسې یاد کړم او زما شکر ادا کړئ د نعمت ناشکري مه کوئ ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ الله د صبر لرونکو ملګری دی او هغو خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شئ او موږ به ارومرو په ویره خطر لوږه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې په اخته کولو پر تاسې ازمویښت کوو او زیری ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وایي مونږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو دا همغه کسان دي چې د دوی د رب لخوا پر دوی مغفرت او نعمت دی او هدایت کړی شوي دي په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي له دې امله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته که د دې دوه غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوښه مینه څه نیک کار وکړي الله پرې خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی کوم خلک چې زمونږ نازل شوي روښانه لارښودنې او هدایات پټوي په داسې حال کې چې مونږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړي دي باور ولري چې الله هم ورباندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ورباندې لعنت وایي البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړه وړه سم کړي او څه چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل وکړي هغو ته به زه بخښنه وکړم او زه لوی بخښونکی او رحم کوونکی یم کوم کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړه شول په هغو باندې د الله پرښتو او ټول انسانانو لعنت دی
په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسېږي، نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي. ستاسو خدای همدا یو خدای دی، له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته.